أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مخکې آیت کې دا تېر شو چې د حق مخالفت چې دی هغه پخوا خلکو کړی و. په دې کې مؤمنان د الله پاک تسلي ورکوي، مسلمانان له تسلي ورکوي چې په د حق اختلاف یا د حق والو اختلاف، یعنی د حق اختلاف کول یا چې څوک یعنی د علماو د طالبانو دین اختلاف کول، دا یوازې په دې زمانه کې نه دی یا یوازې په تاسو نه دی، چونکې دا خو د نبي علیه السلام امت ته دا خطاب و. نو په دې کې اوس تسلي ورکوي مؤمنان له چې دا د پخوا هم دا یو ترتیب را روان دی، په هره زمانه کې چې دی دا دغه شان د حق مخالفین را پاڅېدلي، هر وخت کې ګوره نبي چا نه دی معاف کړی، نبي علیه السلام چې دی دا انبیاو سردار دی، هغه چا نه دی معاف کړی تر دې پورې چې د وطن نه ویښتې شوی. دا مخالفت د مخکې نه روان دی، د حق مخالف په خامخا وي او دغه شان د حق واله و چې څوک په حق باندې وي د هغو به اختلاف خلک کوي. لیکن ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، آیا تاسو خیال کوئ؟ په دې کې الله پاک تسلي ورکوي او بیا له تسلۍ نه وروسته څه چې اصل کې که دغه مصیبتونه تاسو ته مخکې خلکو ته هم راغلي نو که تاسو بې صبر وکړو په شان د مخکینو خلکو نو بس تاسو ته به الله پاک همیشه لپاره راحت درکړي چې آخرت دی. د دنیا به څه مصیبت وي، دنیا خو لږ وخت دی، بس انسان مړ خبره ختم کړه، څومره هم په تکلیفونو کې وخت تېر شي هغه هر څه ختم. بیا هم ګرانه ده دنیاوي زندګي داسې تېرول، مرګ دا په خپل ځای ګران دي، لیکن همیشه لپاره خو نه که انسان سخته ډېره سیوا شي تر مرګه پورې شي، هغې نه وروسته بیا راحته دی. الله پاک دلته مؤمنانو تسلي ورکوي چې دغه تاسو ته چې کوم تکلیف رسي او تاسو که په دې صبر وکړو نو آخرت چې دی اصل راحت چې دی د آخرت دی هغه تاسو ته مېلاو شي. الله پاک وایي ام حسبتم، آیا تاسو خیال کوئ، تاسو دا ګمان وکړو چې ان تدخلوا الجنة چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما یأتکم حالانکې تاسو ته نه دي راغلي حالات په شان مثل الذین په شان د هغې خلکو خلو من قبلکم چې تاسو نه مخکې تېر شي، یعنې په مخکې خلکو چې کوم مصیبتونه ور سره راغلي هغه لا په تاسو راغلي نه دي، تاسو بیا دا ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داسې داخل شي بغیر د مشقت او تکلیف نه. مستهم البأساء چې هغو ته رسېدلي تکلیفونه، یعنې تکلیفي مالي تکلیفونه وغیره، والضراء سختیانې او والضراء تکلیفونه جسماني تکلیفونه، نو مالي او جاني هغو ته هم ډېر زیات تکلیفونه رسېدلي او وزلزلو او غوجله کولی شي، یعنې هر قسمه مسایل او مصیبتونه هغو ته رسېدلي وو، هغو به هغې صبر کړی، که تاسو بې صبر وکړئ تاسو به هم کامیاب شئ. حتی یقول الرسول تر دې پورې چې ووایي رسول والذین او هغه کسانو آمنو چې مؤمنان دي معه د دې رسول سره متی نصر الله چې کله به د الله پاک مدد راځي، الا ان نصر الله قریب، چې بېشکه د الله پاک مدد چې دی هغه څه دی نږدې دی. نو د آیات نه خو بس مؤمنانو له تسلي وه چې تاسو د مخالفت نه مه یېرېږئ، د مخالفت نه مخکې نه روان دی، که تاسو بې صبر وکړئ الله پاک به تاسو له همیشه زندګي درکړي او دنیا به څه د راحت ځای خو نه دی، اصل د آخرت ځای دی. خو د آیات کې دوه مسایل دي له دې نه ثابتېږي. یو مسله ده چې د آیت نه دا معلومېږي چې دا جنت میلاوي په مشقت باندې، یعنې چې تاسو به جنت دا خیال کوئ چې جنت ته به داخل شئ تاسو ته مشقتونه او تکلیفونه نه دي راغلي. نو د نورو قرآني آیاتونو نه خو دا معلومېږي او د حدیثونه چې الله پاک به ډېر شه بندګان چې دی هغو به څه مشقت وغیره څه نه تېر شي، الله پاک به یې په خپل رحم او په خپل کرم سره وبخي، یعنې بغیر څه د وجې به یې الله پاک وبخي. او د آیت نه دا معلومېږي چې چا مشقت نه تېر کړی به جنت ته نه داخلېږي. نو اوس د مشقت قسمونه، یو مشقت داسې دی ګوره دا هم مشقت دی چې څوک د مخالفینو خلاف لاړ شي یا کم از کم د مخالفینو خلاف لاړ نه شي لیکن په هغو پسې ورپسې نه شي که نه، صرف خپله عقیده درست وساتي، یعنې هغه عقیده درست ساتل چې صرف په توحید باندې بس د الله پاک احکامات حق ګڼل او دا درجه خو هر مؤمن ته حاصلي چې مؤمن کم از کم دا خو وایي که نه که کولی نه شي نو دا عقیده هغه ساتي چې دا د الله پاک طرفه دي، د الله دا حق دي، نو دا هم یو مشقت دی، یعنې د مخالفینو پسې ورپسې کېدلو په ځای د خپله عقیده درست ساتي، اگر چې هغه غټ درجې عملونه او غټ مشقتان پرې نه دي راغلي لیکن صرف د خپله عقیده درست ساتل دا هم یو رنګې مشقت دی. نو په قیامت کې چې کوم بغیر الله پاک چې به بغیر حساب کتاب او بغیر د په خپل رحم او کرم سره چې به یې داخلي جنت ته هغو د مشقتونه هغو کم از کم دومره مشقت خو رسېدلی که نه هغو خپله عقیده به درست ساتلي مسلمانان او مؤمنان به نو دا یو قسم مشقت شو. بیا چې څومره د مشقت درجې سیوا کېږي یعنې چا ته چې څومره هم تکلیفونه او مصیبتونه او د الله پاک امتحانونه پرې زیات راغلی او پرې ډېر صبر کړی
نو د هغه دخول به بدل وي، هغه ته جنت ته په جدا طریقې داخلي یعنې د هغه مرتبه به چوتوي. او د نبي علیه السلام حدیث داسې دی چې د ټولو نه سخت اشد البلاء اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، چې د ټولو نه زیات سخت مصیبتونه په خلکو کې هغه انبیاو ته راځي، او بیا چې څوک هغو ته څومره نږدې دومره هغو ته راځي. مطلب دا چې څومره قدر چاته مشقت رسېدلی نو دومره قدر به هغه جنت ته داخلېږي او د هغه مراتب او درجې به چوتي. نو اوس انبیاو له ټول نه زیات مشقتونه هغو ته رسېدلي دي. نبي علیه السلام فرمایي نو د انبیاو درجه چوته ده، هغو به جنت ته داخلېږي، د هغو مرتبې به چوتي. بیا د هغې ته چې څوک څومره نږدې ثم الامثل فالامثل، مطلب دا دی چې څوک څومره دینداره او څومره تکلیفونه او مصیبتونه ورته الله پاک طرفه ورسي نو هغه به هم په هغې درجو کې یعنې د نبیانو نه وروسته بیا د هغو درجې. نو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، چې تاسو ګمان کوئ چې تاسو به داخل شئ جنت ته، ولما یأتکم، د دې مطلب دا شو چې دا نه چې یوازې انسان ته مشقت نه راغلی به جنت ته داخل شي. مشقت قسمونه دي، نفس ایمان راوړل او عقیده درست ساتل دا هم د مشقت یو قسم دی. نو دا خو هر مؤمن تحصیل دی. بیا چې څومره چاته مصیبتونه او مسایل رسېدلي او په هغې صبر کړی نو د هغو درجات چې دی په جنت کې به چوتي. او دا د الله پاک قانون دی، څومره چې هم په چا مسایل راشي او څومره چې مصیبتونه راشي نو د انا ماتېږي مسلسل مصیبتونه روان دی، پې صبر کوي خو دا زړه د نه ماتېږي او دا زړه چې څومره هم مات شي دا نفس نه دغه شان په ګناه نه د خپل نفس سړی منع کوي نو دا زړه وچ وي دننه. نو دغې زړه کې دې الله پاک اوسي. الله پاک چې دی دا په مات زړونو کې اوسي، ټوټې ہوئے دلوں میں اللہ رہتا ہے. دغه کم د نفس ته مشقت ته وجې ته چې دغه وکړي یا د مسایلو د راتلو د وجې صبر کوي نو الله پاک بیا دغه انسان ته چې دی په غټو درجې باندې نصیب کړي. نو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، چې تاسو ګمان کوئ چې تاسو به داخل شئ جنت ته، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، آیت دا مطلب شو. دویم دا چې په دې آیت په اخره کې دا رالو چې مؤمنانو او رسولانو دومره سخت مصیبتونه هغو ته رسېدلي مخکې چې هغو دا خبره وکړه چې متى نصر الله، چې د الله پاک مدد به کله راځي. نو اوس دا خبره د رسول د انبیاو د شان نه دا خلاف ده، دغه شان د اولیاو د شان نه دا خلاف ده چې هغه د الله پاک د مدد نه او د رحمت نه ناامیده شي. نو دې مطلب سره چې دا وایي چې یا الله پاک اوس دا مدد به کله راځي، نو دا اصل کې دې په دې نه وویله چې دا په دې سره مخکې الله پاک وعده کړی وه چې زما مدد به راځي، نو دې د هغه تېر شوي مدد مطالبه وکړه چې الله پاک ستا وعده خو وه هغه مدد به راځي کله، د هغې نیټه خو نه ده معلومه، نیټه خو ته الله پاک نه وښودې. نو دې یو قسمه دعا وکړه او په حالت د اضطرار کې یعنې داسې دعا دا خو الله پاک په دې خوشحالېږي. نو انبیاو دپاره خو ډېره مناسب ده چې په دغې حالت د اضطرار یعنې چې سړی په سخت حالاتو کې او د الله پاک نه دعا وغواړي. نو دا به طور دعا ده چې رسول او هغې کسانو چې مؤمنان دي نو هغو دا څه وي دومره مصیبتونه او مسایل پرې رالل چې وایي چې متى نصر الله، چې کله به د الله پاک مدد راځي. نو دا په دې وجه هغو نه وایي انبیاو د شان نه دا خلاف ده چې د الله پاک د رحمت او د مدد نه چې دی ناامیده شي، لیکن په دې طور باندې هغو دا ویلي چې دا وعده خو زموږ سره د الله پاک د رحمت کړی شوي ده، یا الله پاک هغه وعده زموږ سره پوره کړي او خپل مدد راولېږي. نو الا ان نصر الله قریب، الا خبر ده ان نصر الله قریب، چې بېشکه مدد د الله پاک چې دی هغه څه دی نږدې دی. یسألونک ماذا ينفقون، تپوس کوي ستا نه یا رسول صلی الله علیه وسلم ماذا ينفقون، څه خرج کړي. ورم دا موږ ویلو د دې سورت بقرې د من نه د اخره پورې د ابواب البر د نیکو بحث چلېږي. نو د نیکو یو څو جزئیات دلته هم او موږ دا هم ویلو چې صحابو د نبي علیه السلام نه ډېر کم سوالات کړي، 14 دي غالبا یا څومره سوالات قرآن مجید کې ذکر دي. نو دلته 15-16 سوالات مسلسل ذکر دي، هغو ډېر کم سوالات کړي. د هغې وجه دا د ادب د وجې او د هغه د ډېر سوالات چې دی د نبي علیه السلام د شان نه به خلاف ګڼلو د حیا د وجې هغو ډېر سوالات نه دي کړي. یو سوال صحابو دا کړی د نبي علیه السلام نه یسألونک ماذا ينفقون، چې څه شی مونږ خرج کړو. یو د دې سوال یا یو صحابي کړی یا د ټولو عام مسلمانانو دا سوال و چې څه شی مونږ خرج کړو. دویم د سوال جز دا چې په چا چی خرج کړو، څه شی خرج کړو یعنې څه مال خرج کړو او په څه طریقې خرج کړو او په چا چی خرج کړو، محل یې څه دی. نو الله پاک د هغې جوابات کړي. یسألونک یو سوال جواب خو صراحتا ورکړی دی چې یسألونک ماذا ينفقون، ستا تپوس کوي چې څه شی خرج کړي. نو قل ما انفقتم، قل ورته ووایه نبي علیه السلام. ور دلته سوال مؤمنانو کړی دی. ګوره یو یې مستفتي، هغه مسله چې څوک تپوس یې مونږ چې وایه لکه مسلې تپوس وکړه، بیا یو یې فتوا، هغه د مسلې جواب ورکړي. فتوا څه ته وایي؟ مسلې بیانولو ته څه وایي؟ فتوا وایي. یو مسله راوځي او د هغې په باره کې څوک علما خبره وکړي، مفتیان خبره وکړي، دغې ته فتوا وایي.
نو ګوره د ګویا چې صحابو تپوس کړی دی او ګویا چې الله پاک برای راست هغو جواب ورکړی دی د نبي علیه السلام په واسطې ورکړی دی یا دا داسې هم ویلی شي چې نبي الله پاک د هغو جواب برای راست ورکړی الله پاک ورته فرمایي قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل چې ته ورته ووایې نبي علیه السلام الله پاک ورته یو محل وښوو هغو دا دوه سواله کړي وو نه چې څه شی خرج کړو په چا چې خرج کړو الله پاک ورته وایي تاسو خرج کړئ په چا باندې د خپل مال خرج کړئ فللوالدین په مور پلار باندې والاقربین او په قریبي رشته دارانو باندې والیتامى او په یتیمانانو باندې خرج کړئ والمساکین او په مسکینانو یې خرج کړئ وابن السبیل او په مسافرو یې خرج کړئ دویم جز څه چې څه شی خرج کړو نو په هغې کې الله پاک اختیار ورکړو وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم او تاسو چې څه کوئ د نیکۍ نه یعنې تاسو چې څه خرج کوئ په هغې کې داسې اختیار دی څومره خرج کوئ او څه شی خرج کوئ په دې کې اختیار ورکړی شو الله پاک صرف مصارف وښول چې په پلاني ځای کې خرج کوئ نور د دې کې ول اختیار وکړو وما تفعلوا من خیر یعنې تاسو څه نیکي کوئ اوس که تاسو ډېر خرج کوئ او که لږ خرج کوئ د هغې په قدر باندې فإن الله به علیم الله پاک په هغې باندې علم لرونکی دی د هغې بدله به تاسو له الله پاک درکوي څومره چې تاسو خرج کوئ نو د سوال ګویا چې دوه جزئیات یو دا چې څه شی خرج کړو دویم دا چې په چا خرج کړو د دواړو جواب الله پاک ورکړی د یو صراحتاً چې په دې پلاني خرج کړي چې په والدینو په اقربینو او یتاما مسکین او په مسافرو باندې او د دویم سوال جواب یې دا ورکړو چې وما تفعلوا من خیر په دې کې تاسو اختیار دی چې څه خرج کوئ او څومره خرج کوئ ور د آیات نه دوه درې مسلې ثابتېږي یو دا چې د آیات نه مراد زکات نه دی ځکه چې د زکات دپاره نصاب مقرر دی بل دا چې د نصاب چې کله نصاب د سره موجود شي مثال په طور په 40 باندې د روپو په پیسو زکات راځي که نه دا شان د سرو زرو په دا حساب دی په اوښانو کې په میخو غواګانو کې په بیزو کې په هر شي کې خپل نصاب دی چې هغې ته ورسي نه له پته زکات راځي بل دا د زکات هغه مقدار هم متعین دی چې ته ترې سویمه ورکړه او دلته چې کوم نغمه ذکر کړی شوی دی نو دا د نفلي صدقه د مبارکې دی ځکه چې دلته ګوره دا پکې نه دی ویلی شي چې څومره خرج کوئ یو پکې نصاب ذکر نشته چې تاسو سره څومره دی نو یو او بل دا چې څومره خرج کوئ نو دې نه مراد یو نفلي صدقت دی یعنې د زکات نه علاوه نفلي صدقات چې څومره کېږي بل دا دویمه مسله دا ثابتېږي که یو سړی په خپل مور پلار په رشته دارانو یتیمانانو مسکینانو او په مسافرو باندې په دې نیت سره مال خرج کوي چې د الله پاک حکم ګڼي چې دا د الله پاک حکم دی او زه په دې خرج کوم که نیت یې دا نو الله پاک په دله ثواب ورکوي ګویا چې دا د الله په لار کې خرج کړي یعنې په خپل مور پلار یې خرج کړي په خپل رشته دارانو یې خرج کړي او په یتیمانانو مسکینانو او په دې خرج کړي لیکن دا دې شوله که د الله پاک په لاره کې خرج کړي درېیم دا مسله ترې راووته چې خرج به څومره کوې ګوره دغه شان یو بعینه یو آیت مخکې ته روان دی یسألونک ماذا ينفقون بالکل درېیم آیت ته داسې به راشي نو هلته الله پاک فرمایي قول العفو نو په هغه ځای کې د سوال کیفیت جدا دی دلته د سوال دا هلته سوال دی چې څومره خرج کړو نو هلته د سوال مقصود دی څومره خرج کړو هلته الله پاک ویلي قول العفو زیادت نو درېیمه مسله ده چې خرج په څه طریقه کې نو خرج چې دی ستا د ضرورتو نه چې کم سیوایي شی به خرج کړې داسې نه چې په کور کې تکلیف خپل کور والا ته چې دی د خوراک څښاک یا د نور په رزق کې هر څه راځي د جامو پیزارو هغو ته په تنګۍ کې پرېږدي او د ځانه دې ګزر لخ کړی او بهر نفلي صدقې کې او هغو ته تکلیف وي نو دغه الله پاک فرمایي چې نفلي صدقه چې ده دا هغه کوه چې ستا د ضرورت نه زیاتي درېیم دې دا مسله راووته ترجمې ته وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ یا تاسو خیال کړی دی ان تدخلوا الجنة دا چې داخل بشئ تاسو جنت ته ولما یأتکم حالانکې نه دي راغلي تاسو ته حالات مثل الذین په شان د هغې خلکو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه مستهم البأساء رسېدلي وو هغو ته سختۍ والضراء او تکلیفونه وزلزلو او هغو جړه کولی شي حتی یقول الرسول تر دې پورې چې ووي رسول والذین او هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی معه د رسول سره متى نصر الله
شكل بدا الله فاك مدد رازي على خبردار إن نصر الله قريب شكل الله فاك مدد نزديره يسألونك فوس كيستانا يا نبي عليه السلام ماذا ينفقون سخر كذي قل ورتوا يا نبي عليه السلام ما أنفقتم سجتا سخر شكوي من خير دمالنا فللوالدين أخوال مورفلار والأقربين أبو قريبي رشتدارانو واليتامى أبو يتيمانانو والمساكين أبو مسكينانو وابن السبيل أبو مسافرو وما تفعلوا من خير أو سجدا سكويد ميكينا فإن الله به عليم بشكل الله فاك باغبان علم نري